أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والرابعة څلرم فرض یا څلرم رکن د لمانځه چې دی الرکوع رکوع ده، وهو دغه رکوع چې ده طاعت ټیټول دی الرأس د سر، دا د سر ټیټول دی. وان طأطأ رأسه که چیر سر کښته کوي قلیلا لږ، ولم یعتدل او تعدیل نه وکړي د ارکانو، یعنی برابرول یې نه وکړه. ان کان کچیر و الى رکوع و رکوع ته اقرب و نږدې و جاز روا دي. و ان کان کچیر و الى قیام و ولاړه ته اقرب و نږدې و بان لم یحن چې نه و ټیټ لا یجوز نه دی روا. دغه بیا د دپاره ګوره کچیر دی رکوع ته رسېدلی و د رکوع خواته ټیټ ولو نو دغه رکوع د ده دا جایز ده، او که دی ولاړې ته ولو رکوع یې نه و د رکوع د ولاړې په مابین کې و خو د ولاړې و خواته یې زور و، دغه رکوع بیا نه صحیح کېږي. د بعضې هغه کسانو چې دی رکوع کوي چې دی راټیټ نه سي د دی رکوع صحیح نه وي، ځکه چې دی د ولاړې و خواته وي، د دی رکوع نه وي. رجل سړی انتهی چې ورسېدی الی امام و امام ته، وهو دا امام چې و راکعا په رکوع کې و، فکبر الله اکبر یې وکړي، وهو دی الی الرکوع و رکوع ته اقرب نږدې و، فصلاته لمونځ د ده فاسدة فاسد دی. ګوره یو سړی را روان دی امام پر رکوع باندې دی د دا امام سره رکوع کوي، دغه ټیټ رالی رکوع بس دغه ټیټ را روان دی رکوع ته ورسېد، یعنې د رکوع په حالات کې دی رکوع له رالی. ګوره خو یو پلا به دی تکبیر کوي په ولاړې بیا به رکوع له راځي، د هغه رکوع پرېښول هغه ولاړه دغه سیده دغه ټیټ رالی رکوع له، نو دغه لمونځ د ده چې دی دا فاسد دی. رجل سړی احدبو شاټیټی دا بعضې کسان وي دی ټیټ وي، دا شا یې ټیټ وي، دا میان کې د اوږو یو قسم کوبه لري، دغه بل غت چې ورسېږي احدوبتو د ټټوالي یا د کښتیوالي د ده رکوع ورکوع ته دونه ټیټ دی چې دی خپله لکه رکوع کې چې ادارې کم وي. یخفضو کښته به کې رأسو سر الی الرکوع ورکوع ته، یعنې دی په خپله چې څونه ټیټ دی د رکوع دپاره به خپل سر را ټیټ کړي. ذکر سوي دي فی العیون الفتاوا، په عیون الفتاوا کې اذا هغه وخت ادرکه که ونیو الامام امام بعد وروسته ما دغه سجده کړي الامام امام سجده فرکع رکوع وکړه و سجده سجده وکړه سجدتین دوې سجدې تفسد فاسدېږي صلات المنځ ده. ګوره امام یې په سجده کې پیدا کې، امام پر سجده باندې دی سجدې لرالی، که چیر امام دا سجده پر کړې و دی را ورسېدی نو د ده دوې سجدې وکړې تفسدو، یعنې د ده لمونځ چې سلو فاسد سو. ولو ادرکه که ونیوي امام بعد وروسته ما رکعه چې د رکوع کړی وي بیا یې ونیوي وهو دی په سجدې په سجده کې الاولا اول ولو. ګوره امام په اوله سجده کې رکوع کړې وه خو په اوله سجده کې امام ټینګ فرکع رکوع وکړه و سجده سجده وکړه لا تفسدو نه فاسد. په اوله سجده کې د امام سره ملګري کېدل دا صحیح دی، لمونځ نه فاسدېږي. او که چیرې دا اوله سجده کړې وي په دومه سجده کې ورسره ملګری شي بیا د رکوع دواړې سجدې وکړي، دا د ده دپاره د لمونځ فاسدوي. ولأن زیادت زیاتوب چې دی مادونه چې کم رکعتن د رکعت کم وي زیاتوب غیر مفسدن هغه نه دی فاسدونکي، ویني چې پر رکعت نه وي، که چیرې رکعت څخه زیات ولو بیا لمونځ فاسدونکي دی. اذا ورکع که رکوع وکړه المقتدي فرفع پورته کې رأسو سر قبل د مخ اند دی يرکع چې رکوع کې امام رکوع کوي د مخ سر را پورته کوي د رکوع څخه لم يجوز رکوع د رکوع نه دروا. وین ادرکه که ونیوي هو د الامام امام وهو دی په رکوع کې اجزاه روا دي، که امام په رکوع کې و د په رکوع کې امام تکیه کوي بس پرسو د لمونځ بس صحیح سو، د لمونځ جایز سو. ګوره امام د رکوع د خوا را روان دی رکوع له روان دی دا لمونځ یې نه سو صحیح، دی د رکوع له روان دی امام د رکوع د خوا سره روان دی، دغه د ده دپاره جایز نه ده، دا رکعت د ده دا نه سو صحیح. او که چیرې امام په رکوع کې و دی ورلی په رکوع کې ورسره یو ځای سلو بس بیا دغه لمونځ د ده دا صحیح دی. وهو دی راکعا په رکوع کې فکبر الله اکبر یې وکړي ووقف ودرېدی حتی در داسې وخت رفع الامام چې سر امام راپورته کوي رأسه سر من الرکوع د رکوع څخه لا یسیرو نه ګرځي مدرک. ګوره دی چې د دې خوا ور روان دی امام د هغه خوا سره روان سلو نو دی د دغه رکعت نیونکی نه ګرځي لتلک رکعت د دغه رکعت دپاره. والرکنیت او رکن رکوع د رکنوالی د رکوع چې دی دا متعلقه تعلق لري په ادنا سره په کم سره ما هغه یطلق
رکوع چې تعلق لري په هغه باندې علی پر هغه باندې اسم الرکوع اسم د رکوع یعنی چې رکوع ورته ویل کېږي هغه ته رکوع ویل کېږي و چې امام د هغه خوا روان دی د دې خوا روان دی خدا سره چپس عند ابي حنيفه پنيز د امام صاحب و محمد پنيز د امام محمد صاحب رحمت الله عليه وذكر ذکر شوی دی په شرحه په شرح کې ان لم يقل كنوي ثلاث تسبيحات درې تسبيح نو بیا دغه نه کېږي او لم يمكث مقدار ذلك یا د درو تسبيحو وخت اندازه د دلته وخت نه کوي تیر ګوره تسبيح ویل یا نه ویل یا به درې تسبيح دلته په رکوع کې دی وایي یا به د درو تسبيح اندازه په رکوع کې دی په رکوع باندې نو بیا د لپاره دغه رکوع سو کچیر نول لا يجوز بیا روانه د رکوع د کچیر د درې تسبيح وینا د کموه یا د لپاره هغه درېدل د درې تسبيح کم ول ګوره که درېدل وکي هم سیدي او که تسبيح درې دانې وایم سیدي نو کچیر کم و د درې تسبيح اندازې څخه بیا لا يجوز روانه ده رکوع ده وکذلك دغه رقم رکنیت سجود د سجدي د هم دغه رقم رکنیت دي وذکر ذکر شوی دی فی زاد الفقهاء فزاد الفقهاء کې ان ادنا تسبيحات هغه کم تسبيح چې دی رکوع او سجود د سجدي کم تسبيح د رکوع او د سجدي چې دی الثلاث هغه درې دانې دي والاوسط میانه چې دی 5 دانې دي مرات یعنی 5 واره والاکمل پرچ دي 7 مرات او واره دي ګوره کم اندازه د تسبيح ویلو پر رکوع یا په سجده کې 3 واره میانه چې دی هغه 5 واره او پروالی چې دی هغه 9 واره په 9 واره تسبيح سره بیا پروالی دي که 3 واره تسبيح چا په رکوع کې ووایي دغه سړي رکوع صحیح او که 3 واره کم ولو بیا د رکوع نه صحیح کیږي والخامسه او پنځم رکن یا فرض د لمانځه چې دی السجده سجده ده وهي دا چې د فریضه فرض ده تتعدى ادا کیږي به وضع په شول سره جبهه د تندي والانف د پزي والقدمين د پښو واليدين د لاسو ورکبتين د زنګنو ګوره دغه شیانو شول چې یو تندي سلو پزه سوله پښې سولې لاسونه سوه زنګنونه سوه دا 5 اندامونه سوله نو د دې د پار پر دغه اندامو باندې سجده چې ده دا فرض ده و ان وضع کښې شوی جبهته تندی دون ان په پزه نه کښې شوی یو چا تندی ولګاوي پزه نه ولګولې جاز روا دی دغه لمونځ دغه سجده روا ده بالاجماع د ټولو په اجماع سره ان کان کچيري وو من غیر عذر بلا عذر وو که عذر پر دا پزه باندې نه و دغه پزه نه لګول یو کړو دا کار د پاره چش دی مکروه دي وین وضع کښې شو ان په پزه دون جبهته تندی نه کښې شوی پزه ولګول تندی نه ولګولې فكذلك دا غره کم روا دی عند ابي حنيفه پنيز د امام صاحب کچیر د عذر درلودي ګوره که عذر درلودي دا روا دي که عذر نه درلودي بیا نه دی روا وقال يا رام لا يجوز روا نه دي بالان په پازه سره الا خو بیا روا دي اذا كان کچیر وو بجبهتي پتندي باندې د عذر پتندي دا نه و یو بل مشکل ولو نو بیا د کولای چې واځي پازه ولګي او کچیر هغه نو بیا جایز نه دي د لپاره ولو وزا کچیر کښې شوی خدو بارخو د مخ یو طرف کښې شوی د بارخو یو طرف کښې شوی او زقنه هو یا زنه کښې شوی لا يجوز روانه دغه سجده وان كان کچیر من عذر د عذر څخه بل یؤمي اشاره بکی چیر عذر ول پزه او تندی د نسو لګولې بیا د اشاره کوي بیا د تندی پر مځکه باندې د مخ نیر د بار خو دې نه لګي ووضع اشول يدين د لاسو ورکبتين د زنګنو دا ليس بواجب دا واجب نه دي د زنګنو اشول او د لاسو اشول دا په منځ کې واجب نه دي په سجده کې عندنا په نظم خلاف لزفر رحمت الله وشافعي امام شافعي صاحب امام زفر صاحب وي یا دا واجب دي ولو سجد کثیر سجده وک ولم يزع نک شي قدمي بشه على الارض په مځکه باندې لا يجوز روانه دي ګوره یو سړی المنځ کوي په منځ په سجده کې بشه پورته کړی دي نو دغه چیز دي دا روانه دي ولو وضع کښې شو احداهما یوه جاز روا ده که یوه پښه اړ شوه یوه پورته وله بیا روا دي ګوره که دواړې پښې پورته بیا نه ده جایز دا سجده او که چیرې یوه پښه پورته کړې وه یوه اړ شوه بیا جایز دي ولو سجده که سجده وکړه بسبب الازدحام د وجې څخه د رش د ګڼې ګوڼې ډېر رش دی د دې وجې څخه اعلی پخڅې پر ورانه باندې جاز روا ده لږ پر خپل ورانو پر دې سجده وکړه روا ده وینې رش دی خدای بل ځای د سر لګېدو ځای نشته وهو دا چې د قول ابي حنیفه ته دا قول د امام صاحب رحمت الله علیه هم دی وان سجد كسجده على ركبتيه پر زنګنو باندې لا يجوز روانه ده که پر چیر پر زنګنو سجده وکړه بیا روانه ده وان سجد كسجده على ظاهر پر شابه رجل اند سړی او هغه سړی چې په صلات په منځ کې یو سړی د مخ ولار دی هغه منځ کې دغه پر شابه سجده ولګنو خراش دي ځای نشته يجوز روا دي وان سجد كسجده على ظاهر پر شابه رجل اند سړی
لیس نو په صلات په المانځ کې ادمه خسړی هغه په المانځ نو د غیر هغه په شابه سجده وکړه نو دا بیا چیز دی دا بیا نه دی روا ولو كان كثير موضع السجود زائد سجده ارفعوا البورته من موضع القدمين چې پر کم ځای دی ولاړ دی چې سجده لګي هغه اندازه پورته ده مقدار اللبنتين په اندازه باندې د دوه خښتو اندازه منسوبتين درېدلې خښتې دونه لوړ دی چې هغه دوه خښتې اندازه یو خښتې اندازه چې ده هغه د 6 ګوتو اندازه ده 6 ګوتې اندازه دغه خښته یعنی دوه خښتې قدر دونه د تندې خال وړول دا جاز روا دي و الا کچیر نو د دې څخه زیاته فلا بیا نه درو و اراده وک باللبنه په خښته سره لبنه البخارا د بخارا خښته وهي هغه چې د ربع زراعین څلرمه د غاز اندازه څلرمه غاز چې دی هغه 24 ګوت کېږي نو دا څلرمه حصہ ده نو چې 5 ګوت د دې څخه جوړیږي ولو سجده که سجده وک علی کوری پر ول باندې عمامه د لنګوټه او فازل الصوب یا پر ذات جامه باندې وعلى شيء پر شی باندې طاهر پاک جاز روا دي عندنا په نظم خلاف الشافعي رحمت الله هغه نه دی روا ولو بس تکچیر وغړی کوم ولستونی او زیلی یا لمونه وغړول علی شیء نجش یو ځای مردار دی شی مردار دی د خپل لستونی کې شی پر دې سجده ولکول یا د خپل لمون وغړول پر دې سجده وک پس سجده سجده وک علی پر دې باندې لا يجوز روانت وقيل علماء بیا وای په روایت په بل روایت کې يجوز روات هغه وای دا روا دي خو اصل خبره دا چې نه دی روا ولو وزه کې شیشو کپی لاسونه وبس ته وغړول خرقه نورشکی علی شیء پر شی باندې طاهر پاک للحر د پاره د ګرمي وللبرد یا د پاره د یخ وللتراب یا د پاره د خاوري ګوره یا ګرمي د ګرمي د وجه شی وغړی پټ ټکر یا یو د یخ د وجه څخه یو ټکر دغه وتندې ته سجده لګي وتندې ته دا کښې یا خاوري د خاورو د وجه څخه یو شی وتندې ته کښې وسجد سجده وک علی ذلک پر دې باندې اجازه رواتي ګوره دا سجده جایز ده ګوره دا ضرورتونه کسته یا خاوره د مټ دی یا ګرمي ده یا یختی یا ډیر یختی چې پر تندې پر دامځکه باندې نشي تکي کولای یا ډیر ګرمي ده چې دا تندې ورسوځي بس که چیرې یو شی دار کم ورته مخ ته وغوړوي پروا نه کوي بیا د سجده باندې لګوي انما هو دا چې په کراهیت په مکرووالي کې راځي ګوره دا کار کول دا مکروه دی په مکرووالي کې راځي خو المنځ سید المنځ راګرځول بیا نه غواړي وې سجده کې سجده وک علی سلج پر واور باندې واور د پر واور سجده وک ان لم یلبده چې هغه ټینګه سوی نه و او وکانه وو یغیب غایبوی وجهه مخته ګوره پر واوره ده باغه ټینګه سوی نه ده سره کله کسوی نه ده د سجده پروګ د تندې او د مخ کې غایب دی کې ننواتی ولا یجد پیدا نه کی حجمه یعنی صورت نو پیدا کړي صورت نو د کړي کلک کړي دغه واوري لم یجوز روا نه دی دته و ان لبده کچیر سخت سوی او کلک سوی اجازه به روا دي کلک واوره ده چې تندې پر کښې د سجده پر لګیږي او هغه دغه نه تندې نه پنه نوځي دا به روا دي وعلى هذا پر دې باندې اذا القاك ملاقيس الحشيش د وشو سره په سجده سجده وک علی پر دې باندې پر وشو سجده وک الا بده کچیر سره تختصي ولا سخت ولا جاز روادي و الا کچیر نو پلا بیان دې پر دا وشو باندې سجده لګول کچیر دا واشه دی ول د تندې زور ومزکه ته رسیدي نو بیا چی دی بیا روادي او کنه رسیدي بیا نه دی روا وکذا دا غرکم اذا هغه سجده ک سجده وک على التبني پر پراړه باندې او المحلوج یا پر مالوچ پر پمبو باندې ان لم يستقر ک قرار نه نیوي جبته تندید ده لا يجوز نه درو ک پر نالی باندې المنس کوي یا بل دغه پنځوي کچیر د تندې زور ومزکه تر رسیدي بیل ټالی ګور دی نه چې د ټالی پر ولې بیل ټالی د تندې زور ومزکه تر رسیدي پر دې باندې جایز دي او کچیر نه رسیدي بیا نه دی جایز پر دې باندې ولو سجده کې سجده وکا علی ارزی پر ورج باندې او الجاورسی یا پر غروشتو باندې او علی ذرتی یا پر جوارو باندې لا يجوز روانه دي ولو سجده کې سجده وکا علی حنتتی پر غنوم باندې او الشعير یا پر وربوش باندې يجوز رواتي اما الازور ورج چې دي او المحلوج یا پمبا چې دي اذا هو کان کچیرو په جوالق په خپل جوالو په دای شي کول جاز روادي وسئل پښتنه وسوه نصیر بن یحیی د دې عمن دغه چا یزه چې کښې جبهه تندې علی حجر پر ډبره باندې صغیر کښنی قال وویل ان وزع کښې اکثر جبهه زیات تندې علی الارض په مزکه باندې يجوز رواد ګوره زیات اندازه تندې پر مزکه دي د لټ پر ډبره دی بس دي يجوز رواد ویلا کچیر نو پلان دی روا کذا دغه رقم په المحيط په محيط کې راغل دي و ان لم يزع کښې رکبتيه زنګنونه په سجود په سجده کې علی الارض په مزکه باندې يجوز رواد وهو المختار دا خبر مختار کچیر زنګنونه پر مزکه نه ولګول
ټول سجده وکړه نو د د لپاره دا سجده چې د جایزه ده دا یعنی ښه قول مختار قول دادي. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.